زړوکي او جامې دا د دې بره پښتونخوا د ټولو خلکو ټکی دی جامې وای زړوکي وای او زمون د افغانستان خلک ورته کالی وای قبایل ورته هم کالی وای افغانستان کې ورته چې کله د زنانو جامې نو ګګرې ورته وای دا داسې ویلی شو چې زمون نه علاوه یعنې زړوکو نه د جامو نه د علاوه کپړې او دا چې مې اوس نومونه اخیستي کالي او ګګرې ویلې کېږي زموږ سره دلته د خوراک توکی دی ګبین ورته موږ وایو څوک ورته ګبین وایي څوک ورته بګین وایي څوک ورته شات وایي د پېښور او د خوشا خلک چې دی هغه ورته شات وایي شهد یې ورنکړی شات یې ورته وایي شهد د فارسي ټکی دی ګبین ته وایي دا در اصل د فارسي ټکی دی او په افغانستان او کوزه پښتونخوا کې دې ته شات ویلی کېږي خو د افغانستان ځینې علاقې داسې دي بلکې کابل ښار هم په هغې کې راځي جلال آباد ښار هم په هغې کې راځي چې هغه ګبین ته زړنی وایي چوکان در اصل د دو سیزونو نه جوړ دی د سپینو وریجو نه غټې وریجې چې ورته موږ وایو یا بیګمې وریجې چې ورته موږ وایو هغه وریجې دي او ورسره سابه دي او سابه هر یو سابه کېدی شي خو خصوصا د شوتلو سابه چې دي په هغې کې خلک هغه ورسره ګډوډ کوي هغه وریجې پخوي او زمونږ په دې لپاسنو یعنې د سبزو په ټوله علاقه کې په هغې کې پېژندلی کېږي او خوړلی کېږي د چوکان په نامه باندې دې ته چوکان وایي چې سابه پکې او وریجې یو ځای پخه شوي نه هغې ته موږ چوکان وایو او داسې زمونږ د سوات په سیمه کې دا ډېر لرې نه دی دا زما خیال دی چې د دې برې پښتونخوا نه ښکته نه دی تللی یا افغانستان کې زما خیال دی پوره خبر نه یم هلته هم نه دی تللی دا دلته هم په دې خپل علاقه کې ګرځي دلته ورته ساګڼې هم ویلی کېږي یعنې ساګ هغه ساګ په دې کې هم راغلی هغه وریجې چې په دې کې سابه دي ساګ پکې دی یو پکې بل هم راغلی چې هغه وریجلی دی ورجلی ورته خلک وایي یعنې وریجې او د هغې اوبه مطلب دا دی چې شنه مخه سابه او وریجې دا ورته ویلی کېږي او د پېښور د خوشا خلک بیا دا چوکان او ساګڼې او ورجلی نه پېژني هغه ورته بیا شنې وریجې وایي هغه ورته شنې وریجې وایي ډېره خو مونږ یعنې د بس سوات خلکو زیاتره یا د سبزو زیاتره خلکو به هغه ځای ته چې کوم ځای بڼې او مړي پکې ښخېږي هغې ته ادیره وي اوس هم ادیره وایي خو د دې سره سره زمونږ زیاتره خلک او د نورو ضلعو خلک د نورو قبیلو خلک د پښتون قبیلو خلک هغه ادیرې ته مقبره قبرستان او مړستون وایي اوس دا لفظ مړستون چې دی دا افغانستان کې ویلی کېږي دلته صرف په ډکشنري کې شته په کتاب کې شته خو لا په استعمال کې نشته هلته استعمالېږي مړستون ورته وایي مونږ ولې خو زیاتره د سبزو په علاقه باندې ویلی کېږي زیاتره او نور قبایل چې دي د دې سبزو نه علاوه هغه ورته سالن او ترکاري وایي سالن که سالن سالن د لام نون دی خو مونږ نون پړی اړو که نه سالن ترکاري ویلی کېږي د پېښور د خوشا خلک ورته پخ کړی وایي او اپریدي شینواري ننګرهاري او د جلال آباد خلک ورته انډۍ او قورمه وایي لونډ بیا لږ د دې نه بدل څیز دی ترکاري خو ده منګلی خو دی د خوړلو څیز دی ترشي ده دې ته ترشي هم ویلی کېږي منګلي ته ترشي هم ویلی کېږي په سوات کې زموږ د باپوزو خلک ورته ترشي وایي خو کومه کړي یا کوم منګلی چې د شملو نه جوړ شي هغې ته د شملو کړي وایي او زموږ نه علاوه د یوسفزو د علاقې نه علاوه په پښتونخوا ټوله پښتونخوا کې ورته خلک لاوڼ وایي یعنې یوسفزۍ چې څومره قبیله ده هغه ورته لاوڼ وایي او د هغو نه علاوه چې نور کوم خلک دی هغه ورته د شملو کړي وایي
د غږ نیوز د راتلونکو خبرونو کتلو لپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.